خدای په خاطر خپل کاروبارونه سم کړئ کاروبارونه پیسې موږ ګټو دا رزق الله موږ ته راکوي دا رزق الله تبارک وتعالی زموږ دپاره مقرر ایښی دی موږ یې په خپل خلو باندې په خپل درواغو باندې په خپل دوکو باندې په خپل پراډو باندې په خپل قسمو باندې ځان ته حرام کړو د هغه رزق الله زموږ پر لیکلی دی که ته چیرې معامله کې صفا معامله وکړې درواغ نه ووایې ایمانداري ښکاره کړې رښتیا ووایې د هغه رزق الله پاک جل جلاله تا ته هم لیکلی دی ولې په لیلاس حرامه یې لږ خو اصول زده کړه بابا ته هغه زوی در ټولو محبوب دی پلار ته هغه زوی در ټولو محبوب دی چې ډېرې پیسې ورته راوړي بارا دی په دې باک نه کوي چې دا په درواغو ګټي سود کوي دوکې کوي فراډ کوي مسلمانانو په خوله کې خاورې ورځي که ناڅي د دی په څه دغه زوی به دا هم دی ښه بیدارو کوي زوی دی ماشاءالله خدای دې غم نه راکړي زموږ کور ګرده کور پر ده باندې ولاړ دا لا هم ته ورته وایه بیا به وګورې چې هغه نور څوم ملا تړي ای بابا ته چې سپین زری شوې در دغه وخت الله تبارک وتعالی د لوږې نه کړې مړ د تندې نه کړې مړ اوس هم که دغه زوی ته ته یو له کډه کښېږدې یو قاعده او قانون ورته کښېږدې چې زویه که دې ما ته حرام راوړې وه قسم په بالله کې بیا ستا په کور کې زما شپه اوسي ځم درڅخه که نور نه که نور نه که نور نه الله خو به درسره راځي په دې کار نن موږ ته بس هغه ورور خوند راکوي چې ډېرې پیسې ګټي هغه پلار ته هغه زوی خوند ورکوي چې ډېرې پیسې ګټي نورې دا شی موږ نه تعقیبوو چې دا حلال ګټي که حرام ګټي دا د کومې خوا راوړې پلار ته چې ډېرې پیسې په لمن کې واچوې بس دی راسي په دا تندي او مچ کې په غېږ کې ونیسي خدای دې غم مه راکوه زه زموږ کور خو نه پر تا ولاړ دی ای بابا ته خو الا کلکم راعن ته خو یو مسؤله الله ستا څه پوښتنه کوي ستا د مسؤلیت په خاطر چې ته دا زما بچیانو ته را پیسې راوړې ما ته راوړې مور ته دې راوړې بیبي ته دې راوړې دا ته د کومې خوا کوې دا ته حلالې ګټې که حرام دا ته په رشوت ګټې که په درواغو ګټې که په دوکه ګټې که په سم طریقه ګټې